بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولې دنیا کفارو ته او خصوصا د پاکستان مرتدینو ته دا ویل غواړم چې تاسو به د خپل کفري طاقت باندې فخر مه کوئ. انشاءالله ستاسو دا کفري طاقت به موږ د الله په مدد سره په خپلو فدایي حملو باندې ختموو. کله به تاسو د فدایي ګاډو په ذریعه باندې په نښه کیږئ او کله به د فدایي جاکټو په ذریعه باندې په نښه کیږئ او کله به د مجاهدینو د تعرضونو کمینونو او د بمونو د حملو د لاندې راځئ. د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله تعالی خپلو مؤمنانو ته فرمایي تاسو دې ووجنئ، ستاسو په لاسونو به ورلزو عذاب ورکوم او دیو به ذلیله کوم او رسوا کوم او ستاسو به مدد او نصرت کوم. د دې دپاره